طالبانو خوست کې 15 کسان په عام محضر کې په درو وهل. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. طالبانو خوست کې 15 کسان په عام محضر کې په درو وهل. طالبانو د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې 15 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهلي دي. یوې ځایي سرچینې اطلاعات وروسته وویل چې تېره ورځ دوشنبې 14 د لیندۍ د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې هغو 15 کسانو ته د طالبانو لخوا په عام محضر کې سزا ورکول شوه چې په غلا، زنا او نورو جرمونو کې ښکېل بلل شوي وو. د سرچینې په حواله چې په یادو کسانو کې یې 2 تنه د زنا، 2 یې د شرابو څښلو او یو بل یې د مخدره موادو د قاچاق په تور تر نیول کېدو وروسته د ځایي محکمې د حکم پر اساس په درو وهل شول. په خوست ولایت کې د طالبانو ولایتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته په رسمي ډول د یادې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا خلک د بېلابېلو جرمونو په تور عام محضر کې په درو وهل شوي وو.